الرحمن الرحیم. مسجد قبلتین دی د مدینة المنورین 4 کیلومتره لري فاصله کې واقع ده. مسجد قبلتین د هغه مسجد دی چیرته چې تحویل د قبلې شوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام 14 یا 19 میاشتې بنا بر اختلاف بیت المقدس ته عبادت کړی ده او د هجرت نه وروسته په 2م کال د هجرت باندې شعبان میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماسپښین یا مازدیګر په منځ کې نبی علیه السلام باندې وحی نازله شوې ده. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. دا اولنۍ قبله وه، دلته مصلا لګولې ده. مسجد اقصی ته به په همدغه طرف باندې لمونځ کېدلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله وحی نازله شوله نو 2 رکعاته د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ نبی علیه السلام کړی و. وحی نازله شوله فول وجهک شطر المسجد الحرام. نبی علیه الصلاۃ والسلام په داخل د منځ کې خپل طرف هغه کعبې شریفې ته اړولی. نو دا هغه مسجد دی چې دې ته مسجد قبلتین وایي او دا هغه مسجد دی چیرته چې یو لمونځ 2 اړخونو طرف ته 2 طرفونو طرف ته شوی دی، دا مسجد اقصی طرف او دا کعبې شریفې طرف ته. بیا مونږ چې کله 2019 کال کې د عمرې په سفر باندې راغلی نو زما والد صاحب محترم شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه نه همدغه ځای کې یو شخص پوښتنه کړې وه چې دلته خو 2 قبلې دي، نو آیا مونږ دغه مسجد اقصی طرف ته اوس یو 2 رکعاته نوافل کولی شو که نه؟ نو زما والد صاحب محترم هغه ورته په جواب کې ویلي وو چې مونږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اخیرني عمل باندې رفتار کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام اخیرنی عمل هغه څه کعبې طرف ته لمونځ کول، فولي وجهک شطر المسجد الحرام. نو وی اوس دغه طرف ته لمونځ کوله عبادت کول هغه نشته. نو دا و مسجد قبلتین.